ټپ پروژه یعنی افغانستان، ترکمنستان او پاکستان پروژه یو منطقوي پروژه ده چې له ترکمنستان د افغانستان له طریقه پاکستان ته برق انتقالیږي او دا پروژه افغانستان لپاره یو خاص اقتصادي، سیاسي او اجتماعي اهمیت لري. د دې پروژې اهمیت ته په کتو سره د افغانستان برېښنا شرکت په ګډه له زیرفت اداراتو سره نن یو تخنیکي مجلس درلوده چې په دې مجلس کې پر ټولو مواردو مخصوصا پر هغه اسنادو چې پخوا د دې پروژې په اړه امضا شوي دي مفصل بحثونه درلودل او تصمیم پر دې سو چې زیرفت ادارات نه چې کومه جوړه تخنیکي کمیټه ده موجود اسناد دقیق وڅېړي او عملي چارو ته اقدامات وسي او کم چالشونه چې موجود دي دغه چالشو په مورد باندې بحث وسي او لاره د حل ورته پیدا سي. دا پروژه تقریبا 2600 میگاوات برق ظرفیت د انتقال لري چې په راتلونکي کې پلان ده له دې پروژې نه په ګډه هم افغانستان او هم پاکستان استفاده وکړي. تقریبا 1600 میگاوات برق به پاکستان هیواد ته انتقالیږي له دې لاین نه او حدودا 1000 میگاوات برق به د افغانستان برېښنا شرکت او د افغانستان برېښنا شرکت له طریقه د افغانستان خلکو ته عرضه کیږي.